د مسکو فارمټ اوومې غونډې اعلامیه وایي افغانستان کې هیڅ ډول پوځي حضور د منلو نه دی. او خو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره دوه اړخیزه غونډه وکړه. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اراون ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د مسکو فارمټ اوومې غونډې اعلامیه وایي افغانستان کې هیڅ ډول پوځي حضور د منلو نه دی. د مسکو فارمټ د اوومې غونډې ګډونوالو هیوادونو ټینګار کړی دی چې افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې هیڅ ډول پوځي حضور د منلو نه دی او دا د سیمې امنیت او ثبات ته زیان رسوي. دوی له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل دي غوښتي دي چې د افغانستان بیا رغونې او راتلونکي پرمختګ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د مسکو فارمټ په دغه غونډه کې ګډونوالو هیوادونو د یوه خپلواکي او موټي او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ اعلان کړی دی. د دغه غونډې په اعلامیه کې راغلی دی چې افغانستان کې باید د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په دوه اړخیزو او څو اړخیزه کچه پیاوړې شي او ګډونوالو هیوادونو ټینګار کړی دی چې دغه برخه کې باید د افغانستان ملاتړ وشي څو ترهګرۍ په لنډ وخت کې له افغانستان څخه پاکه شي او له دغه هیواد ګاونډیو ته ګواښ پیښ نه شي. په دغه غونډه کې له افغانانو سره د مرستو د سیاسي کېدو مخالفت څرګند شوی او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار شوی دی. د یادولو ده چې مسکو فارمټ اوومه غونډه کې د 11 هیوادونو افغانستان، روسیې، ایران، چین، پاکستان، هندوستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په رسمي ډول ګډون کړی و. بلخو بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکي له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره دوه اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې چې د مسکو فارمټ غونډې په څنډه کې وشوه، دواړو لوریو په افغانستان کې پر امنیت او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د افغانستان په کور دننه ثبات او له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره د اسلامي امارت د مبارزې هرکلی وکړ او په دې برخه کې د لا زیات بریالیتوب هیله څرګنده کړه. اخوا ښاغلي امیر خان متکي بیا د روسیې له لوري د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مننه وکړه او دا یو تاریخي اقدام یاد کړ. نوموړي په نړیواله ټولنه کې د روسیې له لوري د اسلامي امارت د ملاتړ هرکلی هم وکړ او د دغه ملاتړ د دوام غوښتنه یې وکړه. ښاغلي مولوي امیر خان متکي په دغه غونډه کې زیاته کړه چې په سیمه کې د تلپاتې ټیکاو او امنیت پرته پرمختګ نشونی دی.